السلام علیکم او په خیر راغلی. که تاسو غواړئ چې د امازون په یو اس مارکیټ باندې هولسیل وکړئ او د هولسیل نه ارنینګ په ډالرز کې وکړئ نو دا ویډیو ستاسو دپاره ده. په دې ویډیو کې به زه تاسو په هولسیل باندې سټپ بای سټپ پوه کوم. نو ویډیو تر اینډ پورې وګورئ چې تاسو په هر څه باندې پوه شئ. وټ از امازون هولسیل؟ امازون هولسیل څه څیز دی؟ امازون هولسیل دې ته ویل کیږي چې تاسو په بلک کې پروډکټس چې دی هغه پرچیز کړئ. یعنی تاسو یو پروډکټس چې دی هغه د برانډ نه یا د اتھنټیک سپلایر یا د اتورایز ډسټریبیوټر نه پرچیز کړئ. د هغې 50 پیسز تاسو پرچیز کړئ، 100 پیسز یې تاسو پرچیز کړئ او هغه تاسو بیا سیل کوئ په فرچون باندې. لایک کسټمرز تاسو نه آرډر کوي، یو پیس تاسو هغه هم سیل کوئ، هغه هم کسټمر ته لیږئ. صحیح ده؟ یا که کسټمر راځي تاسو نه 2 پروډکټ اخلي نو هغه هم تاسو سیل کوئ. نو دې ته ویل کیږي هولسیل. اوس په هولسیل کې مونږ څه کوو؟ په هولسیل کې مونږ په امازون باندې سیلینګ کوو، خپل پروډکټس چې دی هغه پې سیل کوو او د برانډ نه یا د اتورایز د اتھنټیک ډسټریبیوټر یا سپلایر نه مونږ څه کوو؟ دغه پروډکټ چې دی هغه په بلک کې پرچیز کوو. 20 پیسز تی هم مونږ پرچیز کوو، 100 پیسز تی هم مونږ پرچیز کوو، 50 پیسز تی هم مونږ پرچیز کوو او هغه مونږ بیا په امازون باندې سیل کوو. نو دې ته ویل کیږي هولسیل. خو اوس د هولسیل کول دپاره پراپرلی طریقه کار دی چې په هغې باندې تاسو پوه شئ چې هولسیل به تاسو په صحیح طریقه باندې څنګه کوئ، په صحیح طریقه به تاسو د دې نه څنګه ارنینګ کوئ. هاو هولسیل ورکس؟ هولسیل چې دی هغه څنګه کار کوي؟ په هولسیل کې به تاسو داسې کار کوئ چې تاسو به سپلایر چې دی هغه به ګورئ یا به تاسو چې دی ډسټریبیوټر چې دی هغه به ګورئ. د هغو سره به تاسو خبره اتره کوئ، ډیلینګ به کوئ. صحیح ده؟ تاسو به د هغو نه پرچیزینګ کوئ، سامان به ترې اخلئ په بلک کې. په بلک کې به تاسو سامان چې دی پروډکټس چې دی هغه اخلئ. یعنی تاسو د هغو نه 100 پیسز هم اخیستی شئ، 150 پیسز هم اخیستی شئ، 200 پیسز چې دی هغه هم تاسو اخیستی شئ. دا به تاسو د برانډ سره خبره اتره کوئ چې برانډ تاسو له اپروول درکړي، تاسو اتورایز کړي، تاسو ته وایي چې او تاسو دا پروډکټس چې دی دا اوس سیل کولی شئ. نو تاسو به د هغو نه چې دی بیا په بلک کې کوانټیټي سامان پروډکټس چې دی هغه واخلئ او په امازون باندې به لیسټ کوئ. صحیح ده؟ کم چې ایگزسټینګ لیسټینګ وي په هغې کې به تاسو لیسټ کوئ. چې کله تاسو خپل پروډکټ لیسټ کوئ نو تاسو بیا خپل پروډکټ چې دی هغه سیل کوئ. چې ستاسو پروډکټس چې دی هغه سیل کیږي نو تاسو ته به د هغې نه چې دی ارنینګ راځي. نو چې تاسو ته ارنینګ راځي نو ستاسو بزنس چې دی هغه به هم ګرو کیږي د دې سره او تاسو ته به منتلی پراپرټ چې دی هغه هم پاتې کیږي. امازون سیلر اکاونټ ټایپس. اوس چې کله مونږ په امازون باندې خپل سیلر اکاونټ چې دی هغه جوړو نو هغه مونږ په 100 قسمه چې دی جوړولی شو. صحیح ده؟ او کم قسم چې دی هغه مونږ له جوړول پکار دي. امازون سیلر اکاونټس ټایپس چې دی هغه زمونږ سره 2 دي. صحیح ده؟ په 2 قسمه مونږ په امازون باندې خپل سیلر اکاونټ چې دی هغه جوړولی شو. صحیح ده؟ او په امازون باندې خپل بزنس چې دی هغه کولی شو. د ټول نه اول دی زمونږ سره انډیویجول اکاونټ. که پرس که تاسو په امازون باندې انډیویجول اکاونټ جوړ کړئ نو تاسو په امازون باندې کم پروډکټس چې دی هغه سیل کولی شئ، په کم طریقو سره په امازون باندې بزنس چې دی هغه کولی شئ. ګوره که تاسو انډیویجول اکاونټ چې دی هغه جوړ کړئ نو تاسو په امازون کې آنلاین آربیټراج کولی شئ. صحیح ده؟ ام پی ایل چې دی هغه لانچ کولی شئ. صحیح ده؟ پی ایل چې دی هغه لانچ کولی شئ. صحیح ده؟ هغه هم په انډیویجول اکاونټس چې دی هغه تاسو سیل کولی شئ، خپل پروډکټس چې دی هغه سیل کولی شئ. یا تاسو د خپل پروډکټ دپاره چې دی جنریک لیسټینګ چې دی هغه هم کولی شئ او هغه هم تاسو چې دی خپل پروډکټس چې دی هغه سیل کولی شئ په انډیویجول اکاونټ باندې. خو چې په انډیویجول اکاونټ باندې تاسو په یو اس مارکیټ کې کار کوئ نو صحیح حساب کتاب به وي. حساب کتاب به داسې وي چې کله ستاسو یو پروډکټ چې دی هغه سیل کیږي، کسټمر آرډر کوي او ستاسو پروډکټ چې دی کسټمر واخلي نو ستاسو نه به امازون والا په هغې کې 0.99 ډالرز چې دی هغه کټوتي کوي. یعنی $1 فیس چې دی هغه به ستاسو نه په پر آرډر کې چې دی هغه چارج کوي امازون والا. نو که پرس کا
ستاسو چې د ورځې شل آرډرز چې هغه راځي نو ستاسو نه به امازون والا د ورځې $10 چې هغه کټ کوي. که تاسو ته د ورځې آرډرز نه راځي نو ستاسو نه به امازون والا چې دی ₹1 هم نه کټ کوي. په انډیویژوال اکاونټ کې امازون والا ستاسو نه منتلی فیس چې دی هغه نه کټ کوي بلکې ستاسو نه فیس هله کټ کوي چې کله تاسو ته آرډر میلاویږي. بیا پروفیشنل اکاونټ دی. په پروفیشنل اکاونټ کې څه حساب کتاب وي؟ په پروفیشنل اکاونټ کې داسې حساب کتاب وي چې په دې کې مونږه خپل LLC چې هغه رجسټر کوو. صحیح ده، یعنی خپل یو کمپنی چې هغه مونږ رجسټر کوو. صحیح ده، چې کله زمونږه کمپنی چې هغه رجسټر شي نو د هغې په بنیاد سره مونږ څه کوو؟ خپل بزنس چې هغه رن کوو. اوس په دې کې مونږه هولسیل چې هغه هم کولی شو. صحیح ده، هولسیل به مونږ څنګه کوو؟ مونږ به یو سپلایر چې هغه ګورو چې هغه اتورایز وي. صحیح ده، او د هغه نه به هغه پراډکټ چې هغه په بلک کې پرچیز کوو او هغه به مونږه سیل کوو. بیا په دې باندې تاسو MPL هم کولی شئ، FL چې هغه پې هم کولی شئ. صحیح ده، په دې پروفیشنل اکاونټ باندې. خو په پروفیشنل اکاونټ کې دا حساب کتاب وي چې په پروفیشنل اکاونټ کې بس تاسو نه امازون والا چې منتلی چارجز اخلي $39.99 چې فیس بس تاسو نه کټ کوي. د میاشتې به تقریبا تاسو نه $40 چې هغه د میاشتې کرایه اخلي. څوک؟ امازون والا به ستاسو نه د میاشتې کرایه اخلي د دې. که پرس که تاسو ته آرډر راځي نو په آرډر کې به ستاسو نه $1 چې هغه نه کټ کوي، کم چې په انډیویژوال اکاونټ کې ستاسو نه کټ کوي. که پرس که تاسو ته 10 آرډر راځي د ورځې نو ستاسو نه به امازون والا چې د هغې فیس چې هغه نه کټ کوي. ولې به نه کټ کوي؟ ځکه چې تاسو هغو له منتلی چارجز چې هغه ورکوئ $40. صحیح ده، په انډیویژوال اکاونټ کې به تاسو چې څه کوئ؟ په انډیویژوال اکاونټ کې به تاسو چې هله پیمنټ چې هغه کوئ، ستاسو نه به هله امازون والا چې کمیشن چې هغه کټ کوي چې کله تاسو ته آرډر راځي. په پروفیشنل اکاونټ کې که ستاسو سیل دا نه کیږي نو هم تاسو به د میاشتې چې چارجز چې هغه پې کوئ، تاسو به خپل پیمنټ چې هغه امازون والا ته کوئ. وټ از LLC؟ LLC څه څیز دی؟ LLC چې کمپنی رجسټریشن دی. صحیح ده، مونږ ځان له چې یو کمپنی چې هغه رجسټر کوو، لیمیټډ لایبیلیټي کمپنی. چې کله زمونږه کمپنی چې هغه په USA کې په یونایټډ سټیټ اف امریکا کې رجسټر شي. صحیح ده، نو مونږ بیا څه کوو؟ د هغې په مدد سره مونږه لیګل یو قانوني طور پر خپل کاروبار چې هغه کوو. صحیح ده، او خپل کاروبار چې هغه قانوني طور پر مونږه ګرو کوو. صحیح ده. په دې کې چې په دې کې به تاسو د هر څیز چې رجسټریشن کوئ، مطلب تاسو چې LLC چې هغه جوړوئ نو د LLC دپاره به تاسو رجسټریشن کوئ. صحیح ده، په دې کې ډاکومنټس چې هغه پکار وي. صحیح ده، نو تاسو به د دې دپاره چې ډاکومنټیشن پراپرلی کوئ. چې تاسو د دې دپاره پراپرلی ډاکومنټیشن وکئ، ستاسو LLC جوړه شي نو تاسو د دې په مدد سره بیا څه کولی شئ؟ د دې په مدد سره ځان له یو پروفیشنل اکاونټ چې هغه جوړولی شئ او پروفیشنل پلان چې هغه هم چې هغه چوز کولی شئ. د هغې په مدد سره تاسو خپل بزنس چې هغه چلولی شئ. چې کله هم مونږ هولسیل کوو، صحیح ده، په US مارکیټ کې کله مونږ LLC جوړو نو مونږ له کم کم ډاکومنټس چې هغه پکار وي. صحیح ده، کله چې تاسو د امازون په US مارکیټ باندې کار کوئ نو تاسو به څه کوئ؟ تاسو به ځان له یو کمپنی چې دی هغه رجسټر کوئ، ځان له به LLC چې دی هلته کې رجسټر کوئ. صحیح ده، بیا به ځان له چې دی US بینک اکاونټ چې دی هغه اوپن کوئ. صحیح ده، US بینک اکاونټ چې دی هغه به تاسو اوپن کوئ. نو کله چې تاسو LLC چې دی هغه به تھرډ پارټي پلیټفارمز په ذریعه باندې جوړوئ. صحیح ده، نو په هغې کې تاسو له د US بینک اکاونټ چې دی هغه هم درکوي. صحیح ده، د هغې په مدد سره چې دی تاسو خپل کار چې دی هغه چلولی شئ. بیا چې دی یو ایډریس چې دی هغه به تاسو له پکار وي چې د هغه ځای یو ایډریس وي، مطلب د US یو ایډریس وي. نو که پرس که تاسو دا په تھرډ پارټي پلیټفارمز په ذریعه باندې چې دی جوړول غواړئ نو تاسو له هغو چې دی په هغې کې ایډریس هم درکوي. صحیح ده، ورچوال ایډریس هم تاسو له هغو چې دی درکوي. بیا زمونږ سره EIN نمبر چې دی هغه په دې کې پکار دی. صحیح ده، امپلای آیډنټیفیکیشن نمبر. EIN نمبر څه ته ویلی کېږي؟ امپلای آیډنټیفیکیشن نمبر ته ویلی کېږي. دا تاسو له پکار دی. صحیح ده، نو چې دا ډاکومنټس دا هر څه ستاسو کمپلیټ شي نو تاسو به بیا څه کوئ؟ تاسو به بیا ځان له پروفیشنل
اکاونټس چې هغه اوپن کوي په یو اس مارکیټ کې. ریالټي چیک اوس مونږ دا خبره اتره کوو چې په امازون کې زمونږ سره څه ریالټي شته، څه حقیقت شته که نشته دی. نو ګوره که پرس که تاسو غواړئ چې په امازون باندې خپل بزنس چې هغه سٹارټ کړئ، نو دلته کې به تاسو خپل بزنس چې 100% په لیګل طریقې سره چې سٹارټ کوئ. صحیح ده، دا فراډ نه دی نه سکیم دی. صحیح ده چې په دې باندې تاسو کله کار کوئ نو دا په دې کې تاسو ته فراډ چې دی هغه هم نه پیس کیږي، نه سکیم تاسو ته پیس کیږي. صحیح ده، تاسو به یو لیګل بزنس چې دی هغه روان وي. صحیح ده، تاسو به پکې انویسټمنټ چې دی کوئ. صحیح ده چې تاسو په دې کې انویسټمنټ کوئ نو تاسو بزنس چې دی هغه به چلیږي. ادروایز که تاسو امازون چې دی هغه زده کړلو په امازون هولسیل باندې کمپلیټلی A to Z پوه شوئ، نو تاسو دې سرویسز هم چې دی پرووایډ کولی شئ کلاینټس ته. صحیح ده، که تاسو سره خپل بجټ نه وي نو تاسو دې سرویسز هم هغو ته پرووایډ کولی شئ او په هغې په ذریعه باندې هم تاسو چې دی ارننګ چې دی کولی شئ. په دې کې چې کله هم تاسو زده کړه کوئ نو هغه ټایم اخلي. صحیح ده چې تاسو دې له ټایم ورکئ، چې کله تاسو په دې باندې پوه شوئ ټایم دا ورله ورکړلو. صحیح ده، تاسو ته به له دې نه بیا ښه ارننګ چې دی هغه منتلی جنریټ کیږي. امازون هولسیل بزنس، کله چې تاسو په امازون باندې د هولسیل بزنس کوئ، صحیح ده، په امازون باندې چې تاسو کله بزنس کوئ کله کاروبار کوئ نو په هغې کې قسمونه دي، لکه آنلاین آربیټراج دی. صحیح ده، پی ایل دی، پرایویټ لیبل دی. صحیح ده، مایکرو پرایویټ لیبل دی، وایټ لیبل دی. صحیح ده، دغه شانتي هولسیل دی. په هولسیل کې تاسو څه کوئ؟ په هولسیل کې ستاسو کار چې دی هغه د چا سره وي؟ ستاسو د سپلایر سره وي. صحیح ده، چې تاسو ښه سپلایر چې دی هغه فایند کړئ، اتنټیک سپلایر چې دی هغه وګورئ. صحیح ده، د هغه سره تاسو ډیلینګ وکئ. صحیح ده، چې څومره هم تاسو ته پراډکټس چې دی هغه په ښه پرایس کې میلاویږي. صحیح ده، او تاسو چې دی په های پرایس کې په امازون باندې سیل کوئ نو دومره چې دی ستاسو پکې پرافټ دی. صحیح ده، او تاسو له پکار دی کله تاسو د یو سپلایر سره خبره اتره کوئ. صحیح ده، چې هغه اتنټیک سپلایر وي. نو چې سپلایر زمونږ سره اتنټیک وي، ډسټریبیوټر زمونږ سره اتنټیک وي، نو بیا مونږ ته مخکې چې دی ایشوز چې دی هغه نه فیس کیږي. امازون هولسیل بزنس چې دی نو دا یو سیف بزنس ماډل دی. صحیح ده، چې په دې باندې تاسو کله کار کوئ نو تاسو بالکل په سیف اینڈ سیکیور طریقې سره په امازون باندې کار کوئ. صحیح ده، او ستاسو ډاکومنټیشن هر څه چې دی هغه په لیګل طریقه سره وي. صحیح ده، نو د دې په مدد سره تاسو خپل بزنس چې دی هغه ګرو کولی شئ. دا د لانګ ټرم دپاره دی، که فرض که تاسو د لانګ ټرم دپاره په امازون باندې کار کول غواړئ نو تاسو له بیا پکار دی چې په امازون هولسیل باندې کار وکئ. صحیح ده، او د دې په مدد سره تاسو خپل بزنس چې دی هغه ګرو کړئ، خپل سیل چې دی هغه ګرو کړئ. اوس که تاسو غواړئ چې په امازون باندې ځان A to Z پوهه کړئ، صحیح ده، او په امازون باندې په پروفیشنل طریقې سره، په صحیح طریقې سره، په صحیح روډ میپ سره خپل بزنس چې دی هغه سٹارټ کړئ. که هغه تاسو د هر ځای نه خپل بزنس کوئ، که هغه تاسو د پاکستان نه کوئ، که هغه تاسو د ملیشیا نه کوئ، که هغه تاسو د هر هغه ملک نه کوئ یا د هر هغه ځای نه کوئ چې هلته کې د انټرنیټ سہولت موجود وي، نو تاسو امازون چې دی هغه کولی شئ. په امازون باندې خپل بزنس چې دی هغه سٹارټ کولی شئ. صحیح ده، او د دې نه تاسو ارننګ کولی شئ. نو که تاسو غواړئ چې امازون کمپلیټلی زده کړئ، په امازون باندې ځان A to Z پوه کړئ، نو تاسو بیا زموږ سره رابطه وکړئ. موږ به انشاءالله تاسو په امازون باندې A to Z پوه کوو. تاسو ته به امازون درښایو چې تاسو په امازون باندې په څه طریقو سره خپل بزنس چې دی هغه کولی شئ، په کم طریقو سره چې دی تاسو خپل بزنس چې دی هغه ګرو کولی شئ. کم مسټیکس دي چې هغه موږ لا په دې بزنس کولو کې نه دی پکار. صحیح ده، نو که تاسو غواړئ چې په دې هر څه باندې A to Z ځان پوه کړئ نو تاسو زموږ سره په دې واتساپ نمبر باندې رابطه وکړئ. انشاءالله تاسو به مونږه په امازون باندې A to Z پوه کوو. انشاءالله ستاسو د امازون دا جرنی چې دی دا به مونږه په سیف طریقې سره روانو. دا زمونږ نننی ویډیو، که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، د حوصله افزایۍ دپاره ښکلی شانتي کمنټ وکړئ، د چینل د گروث دپاره زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله we will meet in the next video. Bye bye for now. الله فامان.